معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. شپږویشتمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو وویل جګړه پیل سوه. انګریزانو 3 ځلې پر حویلي د ورختلو هڅه وکړه، خو هر ځل زموږ د ګولیو په باران کې بیرته پر شا ولاړل. سبا ته هغوی 2 توپونه راوستل، پر هغو یې پر کلي ډزې پیل کړې. تر قضا ماپښین پورې کلی په کنډواله بدل سو. د اکبر خان 3 د اکا زامن او 2 د ماما زامن وژل سوي وه. د هغوی مور چې د کورنۍ له نورو ښځو سره د تلو پر ځای یې له خپل زوی سره پر پاتې کېدو ټینګار کاوه، ټپیانو ته یې اوبه وروړلې، شهیده سوه. د اکبر خان د حویلي ساتونکي دشمن له بهر نه کلابند کړي وه او په حویلي کې دننه ډېر ګړندي دوی د اور لمبو را ایسارول. څو آسونه په حویلي کې دننه تړلي وه، خو د سردار د ملګرو شمیر تر 100 زیات و. هغه زموږ ډېر غوره نیزهبازانو ته امر وکړ چې پر آسونو سپاره سي. بیا یې د حویلي دروازه پرانیستله. سردار له نیزهبازانو سره ووتی او د کلي جنوب لوري ته یې پر دښمن برید وکړ. پر هغوی پسې نور کسان هم وروتل. د دښمن پر ډزو 4 تنه سپاره شهیدان سول. د اکبر خان آس پر ګولۍ ولګېدی او مړ سو. زما په شمول 15 تنو هڅه وکړه چې هغه وژغورو، خو هغه بېهوشه پروت و. موږ دا ښه نه ګڼله چې هغه پرېږدو او وتښتو. وسلې مو وغورځولې. دښمن موږ ونیولو. له پاتې کسانو نه 2 تنه ټپیان او شهیدان سول او نور په جګړه کې پر وتلو بریالي سول. اکبر خان لږ ځان وروسته راپخوت سو. انګریزي منصبدار ورته وویل چې که ته د خپل قوم ټول خلک دلته راټول کړې او موږ ته د وفادارۍ ژمنه راکړې او هغه کسان په لاس راکړې چې انګریزي منصبداران یې وژلي وه، نو تاسو به خوشي کړو، که نه نو سبا ته پانسۍ درکوو. اکبر خان ځواب ورکړ تاسو ما وژلی سئ، خو سپکولی مې نه سئ. ما انګریزي منصبدار ته وویل که تاسو ما خوشي کړئ نو تر سبا پورې به د دې سیمې ټول وتلي مشران دلته درته راولم او دا ذمهواري هم اخلم چې د انګریزي منصبدارانو قاتلان درته وسپاري. هغوی زه د پېښور پر مهال پر دې وویرولم چې که دې ژمنه ماته کړه نو له اکبر خان سره به ستا نور پاتې ملګري هم پر دار وځړوو. اکبر خان ماته د خیانت او بېغیرتۍ پیغورونه راکړل. دریغه ما هغه ته دا په غوږ کې ویلی سوای چې زه دا هر څه د ده لپاره کوم. ستا له راتلو مخکې ما دا نیت کړی و چې د شپې به د دښمن پر پړاو برید کوو او د 300 تنو په شاوخوا کې کسان را سره چمتو سول. خو موږ ته بری ډېر ګران ښکارېدی. اوس مې پوره باور دی چې خدای ته هسې بې سببه دلته نه یې را استولی. ستا له راتلو مخکې به چې ما د دوی نه غوښتنه کوله نو زیاترو به ویل چې موږ ښځې او ماشومان چاته پرېږدو، خو اوس د هغوی ښځې او ماشومان هم ستا ملاتړ ته چمتو دي. یو کشر هلک معظم علي تر لاس ونیوی، ویې ویل زه هم در سره ځم. معظم علي هغه په خپله غېږ کې کښېناوه. ترې ویې پوښتل بچیه نوم دې څه دی؟ هغه ځواب ورکړ شهباز. له شا د بلقیس غږ اوچت سو شهبازه دا دې اکا دی؟ محترمو اوریدونکو، د اودس سرتېري د شپې پر 2 بجو هغه مهال راویښ شول چې پهردارانو چیغې، د ټوپکونو ډزې او د یرغل کوونکو نارې اورېدلې. د سترګو په رپ کې په پړاو کې ګډوډي خپره سوه. له 3 لورو برید کوونکو پړاو ته ننوتل او د دښمن عامه وژنه پیل کړه. په تیاره کې د اوده پوځونو داسې ګڼله چې د روهیلخند ټول ولس پر دې برید کړی دی. منصبدارانو ځینو د کتارونو د جوړولو او ځینو خپلو سرتېرو ته د تیښتې حکمونه ورکول. د وارخطایي له امله د اوده زیاتره سرتېري د خپلو ملګرو په لاس ووژل سوه. دوی له جنوب ختیځ پرته هر لوري ته د برید کوونکو یو سیلاب لیدی. زیاتره سرتېري هم هغه لوري ته تښتېدل. په لږ ځنډ کې جنوب ختیځ لور ته عام شاتګ پیل سوی و، خو کوم 500 متره لیرې
تښتونکي سرتیري له پټیو نه د ګولیو تر باران لاندې راغلل او بیرته په شا راغلل. له دې سره جوخت نږدې 200 تنه په تورو او نیزو وسلوال کسان له فصل نه راووتل او پر هغوی ورغوټه سول. ځینو سرتیرو د شا غونډۍ په لور د چیښتې هڅه وکړه، خو برید کوونکو د غونډۍ لاندې برخه هم نیولې وه. اکبر خان او ملګري یې د پړاو په منځ کې د انګریزي سرتیرو له خیمو نه لږ لیرې پراته وه او د اودا کوم سرتیري چې پر هغوی پهره وو د ډېرې اندېښنې په حال کې یې له دوی نه پوښتل، دا څوک دي؟ له کوم لورې راغلل او موږ سره به څه کوي؟ اکبر خان ځواب ورکړ، ته غم مه کوه، لږ ځان وروسته به ته پر دې بیا نه پوهېږې چې څه چلند سره سوی دی. د اودا د پوځ یو منصبدار په منډه راغلی او له پهردارانو نه یې پوښتنه وکړه، بندیان چیرې دي؟ یو پهردار ځواب ورکړ، دلته دي، د هغوی په باب څه امر کوې؟ منصبدار د ځواب پر ځای وړاندې راغلی او په تیاره کې یې هڅه کوله چې بندیان وویني. ویې ویل، اکبر خانه، د دې برید پړه ستا پر غاړه ده. زموږ سالار او انګریزي منصبدارانو ستا د سمدستي وژلو پرېکړه کړې ده. اکبر خان په ډاډ ځواب ورکړ، زما په وژلو تاسو ځانونه نسئ ژغورلی. منصبدار وویل، خو که ته د دې عامې وژنې د بندولو ژمنه وکړې نو زه دې ته چمتو یم چې خوشي دې کړم. اکبر خان ځواب ورکړ، زه له تاسو سره هیڅ ژمنه نسم کولی. منصبدار په بیړه خپل خنجر راواخیست، د اکبر خان د لاسو او پښو پړی یې غوڅ کړل. ویې ویل، زه له یو مېړني دښمن نه ژمنه اخیستلو ته هیڅ اړتیا نه لرم. بیا یې خپلو سرتیرو ته وویل، دغه ټول بندیان خوشي کړئ، بیړه وکړئ. سرتیرو د بندیانو د پړیو په غوڅولو پیل وکړ. اکبر خان راجګ سو. ویې ویل، تاسې خپلې وسلې موږ ته وسپارئ او په همدې ځای کښېنئ. ځوان منصبدار وویل، که تاسو ژمنه وکړئ چې د اوده پوځ ته به امان ورکوئ نو موږ دې ته چمتو یو چې وسلې درته وسپارو. اکبر خان ځواب ورکړ، زه د جګړې له پای ته رسېدو مخکې هیڅ ژمنه نسم درسره کولی. منصبدار خپله توره راوایستله او اکبر خان ته ورکړه. نورو پهردارانو هم خپلې وسلې د بندیانو په مخ کې کښېښودې. بندیانو له ټوپکونه او تورې رااخیستل چې له یوه لوري غږ راغلی، بندیان چیرته دي؟ اکبر خان ځواب ورکړ، بندیان دلته دي. ځوان منصبدار په خپ غږ وویل، دا زموږ قومندان دی. قومندان له 5 نورو سرتیرو سره وړاندې راغلی. ویې ویل، له اکبر خان پرته نور ټول بندیان خوشي کړئ او ورته ووایاست چې که په 10 دقیقو کې دننه یرغل کوونکي بیرته په شا نه سول نو د اکبر خان ورمېږ به غوڅ کړو. اکبر خان ناڅاپه وړاندې ورغلی او برید یې پرې وکړ او قومندان له یوې وړې کریږې سره پر مځکه راپرېوت. د هغه ملګري له حق پک وو چې اکبر خان په بل ګزار سره یو بل تن هم راوغورځاوه. نور بندیانو پر پاتې سرتیرو برید وکړ او د سترګو په رپ کې یې هغوی ووژل. په دې موده کې پړاو د برید کوونکو د کلهبندۍ کړۍ ډېره راټینګه کړې وه، خو په تیارو کې د بې ځایه زیان ګاللو نه د ژغورنې لپاره یې له دښمن سره د لاس او ګریوان کېدو نه ډډه کوله او یوازې یو نیم برید یې بس باله. د برید کوونکو یوه ډله له یوه توند برید وروسته د انګریزانو خیمې ته نږدې ورسېدله. اکبر خان هغه منصبدار ته مخ ور واړوه چې بندیان یې خوشي کړه وه. ویې ویل، ته نور زموږ ملګری یې، زه یو منصبدار ته دا نه وایم چې د خپلو ملګرو پر خلاف جګړه وکړه، خو که ته دوی ته د وسلې غورځولو مشوره ورکړې د ډېرو کسانو ژوند ژغورلی سې. منصبدار په منډه ولاړی او له هر لوري نه یوه ځای ته د راټولو شویو کسانو په منځ کې ودرېدی او په لوړ غږ یې چیغې کړې، قومندان ووژل سو، د دښمن شمېر ډېر زیات دی، وسلې وغورځوئ. تر لږ ځنډه د اودا سرتیرو د دغه پیغام له یوه سره تر بله سره ورساوه. د انګریزي پوځیانو د خیمه په شاوخوا کې تر اوسه پورې تونده جګړه روانه وه. اکبر خان له خپلو ملګرو سره هغه لوري ته ورغلی او هغوی له شانه پر هغو سرتیرو برید وکړ چې پر شا روان وه. د څو تنو له وژلو وروسته د خپله لاره پرانیستله او له خپلو برید کوونکو ملګرو سره یو ځای سو او په لوړ غږ یې چیغې کړې، زه اکبر خان یم. د اکبر خان یو خپلوان نږدې ورغلی. ویې ویل، اکبر خانه، ته چیرې وې؟ موږ ستا په ټول پړاو کې ولټولې. اکبر خان وویل، لومړی دا راته ووایاست چې تاسو د دې برید قومنده د چا په لاس کې ده؟ یو څوک په تیاره کې ورغلی او اکبر خان یې په غېږه کې ونیوی. ویې ویل، ووایه چې زه څوک یم. اکبر خان وویل، که ته معزمالي وې نو زه پوهېږم چې د خپل ژوند په یوه ویرونکې شپه کې بیا یو حیرانوونکی خوب وینم. محترمو اوریدونکو، جګړه پای ته رسېدلې وه او پاتې سرتیرو ځای ځای وسلې غورځولې او د خپل سر امان یې غوښتی. معزم علي ټول سرتیري یو ځای ته راټول کړه
او د مشرانو بلولو امر یې وکړ. د معظم علي له ملګرو نه 20 تنه ټپیان او 7 تنه وژل سوي وه. د دوی په بدل کې د اودا د پوځ کوم 80 تنه وژل سوي او تر 1.5 پورې ټپیان وه. د اودا دغه پوځ 1500 تنه وه. له وژل سوي پرته یوازې جیش 40 تنه په تیاره کې یوې او بلې خواته په تېښته بریالي سوي وه. نور یې ټول د برید کوونکو په لاس کې ولوېدل. په وژل شویو کې 15 تنه انګریزان هم وه. پاتې نور انګریزان چې هغه تورن هم پکښې وو چې د خپلو ملګرو قاتلانو ته د سزا په نیت دلته راغلي وو بندیان سوی وو. معظم علي اکبر خان ته وویل دلته نور زما کار پای ته رسېدلی دی. په اوسني وضع کې ستا د قوم خلک نور دلته نسي اوسېدی. موږ باید زر تر زره له دې ځایه لیرې ولاړ سو. د دغه بندیانو په باب پرېکړه نور ستا او یا ستا د قوم کار دی. اکبر خان وویل د اودا د سرتیرو په اړه تر پرېکړې مخکې زه غواړم چې دغه انګریزان ما ته وسپارې. معظم علي وویل ته له دوی سره څه ډول چلن کول غواړې؟ اکبر خان وویل دا به وروسته درته ووایم او له تا نه به دا هیله کوم چې سپارښت به یې نه راته کوې. معظم علي ځواب ورکړ که ما دوی جنګي بندیان ګڼلی نو خامخا به مې له دوی سره د داسې چلند غوښتنه کوله چې له جنګي بندیانو سره مناسب وي. خو زه دا غلطي نه کوم چې دغه لیوان انسانان وبولم. ته پر دوی بشپړ واک لرې. د اکبر خان ملګرو د ده په حکم هغه تورن او نور ملګري راونیول او له نورو بندیانو څخه بیل کړه. بیا څو تنو د خیمو تنابونه غوڅ کړل او د هغوی پر غاړو یې ور واچول. له اکبر خان سره څو تنو انګریزان د کلي په لور بوتله. انګریزي تورن چیغې کړې زموږ پوځ به ډېر زر دلته راورسېږي او که تاسې له موږ سره تېری وکړ نو یو به هم ژوندی پرې نه ږدي. یو ځوان ورغلی او د تورې څوکه یې پر ورمېږ کښېښوده او چپ یې کړ. اکبر خان وویل موږ خبر یو چې ستاسو پوځ به خامخا راسي خو هغوی به یوازې زموږ د بېوسیو ننداره ونه کړي. دوهم انګریز وویل سردار صاحب که موږ خوشي کړې نو دا ژمنه درسره کولی سو چې انګریزان به په دې سیمه کې هیڅ تېری نه کوي. اکبر خان ځواب ورکړ زه ستاسو د وعدې په حقیقت پوهیږم. تورن له څو ګامه تلو وروسته بیا وویل تاسو موږ چیرته بیا یاست؟ اکبر خان ځواب ورکړ زه حیران یم چې ته اوس هم د داسې پوښتنې اړتیا وینې. کوم نیم ساعت وروسته د اکبر خان د کور په مخ کې د ام د ونې پر مضبوطو څانګو د لسو تنو مړي وځړېدل او هغه د دروازې په مخ کې هغو سکروټو ته کتل چې د ده د ژوند ډېر راحتونه او خوښي یې لوخړه کړې وې. یوه لور ته د حویلي دیوال د توپونو په ډزو کې لوېدلې وه. اکبر خان او د هغه ملګري له همهغه لوري حویلۍ ته ننوتل. په انګړ کې ځای ځای مړي پراته وه. د اکبر خان ملګرو مړي ورسره واخیستل او د باندې یې یوړل. دی تر ډېر وخته حک پک او بې حرکته ولاړ و. هغې لوري ته یې کتل چې د خاورو او لوټو نه تر اوسه دودونه جګېدل. په دغه خونه کې د ده مور ښخه وه. کوم ملګري یې نارې کړې اکبر خانه اکبر خانه. دی یې چې غږ واورېد له حویلۍ راووتی چې د سهار نښې رابرېدلې. نو راهیله سرتېرې په پړاو کې د خپلو شهیدانو پر ښخولو بوخت وه. د اوده د پوځ ځوان منصبدار چې د شپې اکبر خان له بنده خوشي کړی و ده ته نږدې ورغلی او ویې ویل تاسو زموږ په اړه څه پرېکړه کړې ده؟ زه د دې لپاره دا پوښتنه نه کوم چې خپل ژوند راباندې ګران دی. زه پر هغه ورځ مړ شوم چې د میرانپور کټرا په ډګر مې توره د یو مسلمان په وینو رنګه سوه. د ضمیر له مرګ وروسته د بدن مرګ هیڅ ارزښت نه لري. خو په دې کسانو کې زیاتره داسې څوک دي چې شایي پر دې هم خبر نه وي چې د دې هیواد د مسلمانانو لپاره د روهیلکند د خپلواکۍ غازیانو تباهي څه پایلې درلودای سي. دغه کسان په جګړه کې د دې لپاره برخه واخیسته چې په اوده کې پیدا سوي دي او د اودا په پوځ کې شامل وه. که دوی په روهیلکند کې ژړېدلي وای نو د حافظ رحمت الله خان په پوځ کې به جنګېدل. ما د نیکۍ او بدۍ توپیر کولی سوای خو ښایي په دې مې ضمیر مړ سوی وي چې له یوه بې ضمیره واکمن سره مې خپل ژوند تړلی دی. بیا هم زما سزا له دې نورو نه باید زیاته وي. اکبر خان معظم علي ته وکتل او هغه څو شېبې ځوان ته وکتل. بیا ترې وپوښتل څه نومېږې؟ ځوان ځواب ورکړ نوم مې عبدالله دی. معظم علي وویل د پانیپت په جګړه کې د اوده د پوځ یو سالار زموږ سره و. د هغه څېره تا ته ډېره ورته وه لکه چې محمد عمر نومېدی. چې کله مو دښمن پسې واخیست هغه له موږ سره و او ډېر په مېړانه شهید سو. د عبدالله سترګې راډکې سوې ویې ویل هغه مې پلار و.
اکبر خان معظم علي ته وکتل، ویې ویل دا هم هغه ښاغلی دی چې زه د خپل قومندان په لاس له وژل کېدو وژغورلم. معظم علي وویل عبدالله که ته د محمد عمر زوی وې نو ما خپل دوست وګڼه. زه له تا نه یوازې دا غواړم چې لږ تر لږه تر 2 ورځو پورې دغه سرتېري همدلته ایثار کړه. په دې موده کې به زموږ ښځو او ماشومانو ته له سیمې د تلو وخت په لاس ورسي. تر هغه وروسته ته لکنو ته دا احوال ورکولی سې چې د دې سیمې له کلیو نه خلک وتلي دي. عبدالله ځواب ورکړ لکنو ته مې د خبر ورکولو اړتیا نشته. ما پرېکړه کړې ده چې بیرته به نه ځم، خو زما اندېښنه ده چې د شپې لخوا زموږ کوم کسان تښتېدلي دي له هغو نه به ځینې خامخا لکنو ته ځانونه ورسوي، او دا هم کېدای سي چې ځینې یې د لکنو پر ځای میرامپور کټرا ته تللي وي او له هغه ځایه د پوځ 2 کنټکونه دې لوري ته راواستوي. معظم علي وویل په دې صورت کې هم ته کولی سې چې د هغوی پام کوم بل لوري ته واړوې. موږ یوازې دا غواړو چې د ټپیانو ښځو او ماشومانو د ایستلو لپاره 2 ورځې وخت پیدا کړو. عبدالله وویل زه به دا هڅه وکړم چې د 2 ورځو پر ځای 2 اونۍ فرصت پیدا کړې، خو تر هغه وروسته به زما منزل لکنو نه وي. ښایي زما ډېر نور ملګري هم ونه غواړي چې لکنو ته ولاړ سي. معظم علي وویل زه هغوی ټولو ته بلنه ورکوم چې سرنګابتم ته راسي. زما نوم معظم علي دی او په سرنګابتم کې مې په اسانه پیدا کولی سي. اکبر خانه ته آسونه تیار کړه، د دوی ټولو وسلې پر خپلو ملګرو وویشه، یوازې د عبدالله آس او وسله بیرته ورکړه. عبدالله وویل نه، اوس تاسو دې ته تر ما زیاته اړتیا لري. معظم علي وویل ډېر ښه ده، خو تر تلو مخکې زه غواړم ستا ملګرو ته یو څو خبرې وکړم. معظم علي د بندیانو په لور ورغلی او هغو ته یې وویل تاسو د دې حقداره نه یاست چې رحم در باندې وسي. ستاسو لاسونه د هغو بې ګناه خلکو په وینو سره دي چې یوازې دا ګناه یې درلوده چې د اودا بې رحمه بې حسه او عیاش واکمن د خزانو ډکولو ته یې روپۍ نه درلودې. ستاسو واکمن د روهیلکند د خپلواکۍ غازیانو د ځپلو لپاره انګریزانو ته 40 لکه روپۍ ورکړي دي، خو دا په یاد ولرئ چې انګریزان دلته د دې لپاره نه دي راغلي چې ستاسو او یا د اودا د واکمن دوستان دي. نواب شجاع الدوله هغوی ته د ډهلي په لور د 2 پړاو نږدې کېدو زمینه برابره کړه او هغوی له دې فرصت نه ګټه واخیسته. خو زه غواړم له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې که مراټیان او یا ستاسو کوم بل دښمن د اودا د مسلمانانو د بربادولو لپاره انګریزانو ته تر 40 لکه زیاتې روپۍ ورکړې، نو ستاسو پای به څه ډول وي؟ شجاع الدوله فکر کوي چې د انګریزانو په مرسته یې د خپلې واکمنۍ ساحه پراخه کړه، خو زه دا وایم چې د تباهۍ سیلاب له بنګال نه لکنو ته راوست. روهیلکند د شمالي هندوستان یو مضبوطه کلا وه. د اودا واکمن دغه کلا ورانه کړه او هغو بهرنیو یرغلګرو ته یې لاره پرانیستله چې غواړي د مغولو د امپراتورۍ پر کنډوالو د خپلې واکمنۍ ماڼۍ ودروي. که چیرې تاسو ټول انګریزان وای او موږ بې له دې چې خپل ضمیر ته ملامت سو، تاسو ټول مو پر هغه ونه کې راځړولې وای چې ستاسو د انګریزي بادارانو مړي پکښې راځړېږي. خو دغه خلک چې تاسو یې کورونه لوټي او ایرې کړل د ډېرې غوسې او غم په حالت کې هم پر دې پوهېږي چې تاسو مسلمانان یاست. تاسو د 2 ټینګو په بدل کې د هغوی پر عزت او خپلواکۍ د برید پر وخت دا په خیال کې را نه وړل چې کوم کسان ستاسو په لاسو وژل کېږي د مسلمان پلار او مور اولاد دي، د مسلمانو میرمنو مړونه، د مسلمانو خویندو وروڼه او د مسلمانو بچانو پلرونه دي. دغه خلک ستاسو دشمنان نه دي چې د پانیپت پر میدان تر خپلو سرونو تیر سول او تاسې د مراټیانو له غلامۍ وژغورلاست، بلکې ستاسو دشمنان هغه لنډ پارې او وطن پلوري واکمن دي چې له انګریزانو سره یې ستاسو او ستاسو د راتلونکي نسلونو د خپلواکۍ او عزت معامله کړې ده. ټول پوهېږي چې په روهیلکند قیامت راغلی دی، خو زه تاسو له هغې ورځې خبروم چې تاسو تر دې بد قیامت د لکنو په کوڅو کې ووینئ. تاسو آزاد یاست او د دې لپاره خوشي کېږئ چې موږ غواړو تاسو ته د خپل پرون، نن او راتلونکي په اړه فکر وکړئ. موږ تاسو ته دا وخت درکوو له هغو وطن پلورونه ځانونه بیغمه کړئ چې هغه مټې یې وڅه کړئ چې د خطر پر مهال ستاسو د خپلواکۍ د ساتنې لپاره اوچتېدای سوای. هغه کورونه سوځلي دي چې ستاسو دفاعي مورچل کېدای سوای. محترمو اوریدونکو، د جګړې له پای ته رسېدو سره یو سپور په ځنګله کې پټې شوي خلکو ته ولاړئ چې د بري زیري ورکړي
اکبر خان او ملګري یې چې هلته ور ورسېدل نو 4000 ښځې ماشومان او بوډاګان د باندې راوتلي وه او د دې لارې یې څارلې. بلقیس چې خپل میړه ولید سترګې یې د خوښیو له اوښکو نه ډکې وې. وړوکی شهباز خان پلارجانه نارې وهلې او په منډه وړاندې ورغلی. اکبر خان له آس نه پلی سو او هغه یې په غېږه کې واخیست. بیا بلقیس ته ورنږدې سو او پوښتنه یې ترې وکړه تنویر چېرته ده؟ بلقیس په ځواب کې یوې او بلې خواته وکتل چې یو ځوانه نجلۍ وړاندې ورغله او ویې ویل تنویر له ما سره ده. اکبر خان شهباز کوز کړ او تنویر یې په غېږه کې واخیسته. معظم علي خپل آس یوه سوري ته وسپاره او اکبر خان ته نږدې ورغلی. ویې ویل نور د چرتونو او یا خبرو وخت نه دی، موږ باید له دې ځایه سمدستي روان سو. ته له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې څه نیت لري. اکبر خان وویل زما په خیال چې زموږ پلي کسان هم راورسیږي نو ټولو ته به دغه مسله وړاندې کړو. معظم علي وویل نو دا بیا غوره ده چې موږ په ځنګل کې د هغو انتظار وکړو. اکبر خان وویل ډېر ښه ده. بیا د خپل قوم خلکو ته وویل تاسو ټول د ځنګل همهغه ځای ته ولاړ شئ، زموږ پلي کسان روان دي او اوس به راورسیږي. لږ ځان وروسته د قام خلک په ځنګل کې د اکبر خان خبرې اورېدلې. هغه ویل وروڼو او خویندو زه نور دې ته اړتیا نه وینم چې درته ووایم موږ اوس له څومره سترې تباهۍ سره مخ سوي یو. د میرانپور کټه په جګړه کې غوره وینه تویونه سوې ده. زموږ تورې ماتې سوي دي او اوس له موږ سره له اوښکو او اسویلیو پرته نور هیڅ نسته. که چیرې الفاظ د هغو خویندو او میندو د تسلي لپاره کافي وای چې وروڼه میړونه او زامن یې د وطن په ساتنه قربان سوي دي، که چیرې الفاظ د هغو لیوانو خصلت بدلوای سوای چې د انسانیت د وینو تندې تر روهیلکنډه راوستل، نور موږ ته له دې پرته بله لاره نسته چې له دې وطنه هجرت وکړو چې زموږ نیکونه پکښې ښخ دي. نور دلته د انسانانو لپاره کوم ځای نسته. معلومه نه ده چې د روهیلکنډ په څومره کلیو کې به زموږ د کلي کیسه تکرار سي. که یوازې زما لپاره خطر وای نو نه مې غوښتل چې هجرت وکړم، خو اوس مې په مخ کې د ټول قام خبره ده. زما په وړاندې د هغو یتیمو بچیانو او کونډو میندو مسئله ده چې پلرونه او میړونه یې په جګړه کې شهیدان سوي دي. هغوی په دې هېواد کې یوې سرپناه ته اړتیا لري. زما مشر ورور معظم علي خان پر دې ټینګار کوي چې موږ له ده سره میسور ته ولاړ سو، خو څومره چې ماته معلومات دی میسور یوه داسې کلا ده چې غوره سرتیرو ته اړتیا لري. د حیدر علي په اړه ما اورېدلی دي چې یو سخي او د پرانیستي لاس واکمن دی، خو د انګریزانو او مراټانو پر خلاف د هغه د جګړې د پایلې په باب هیڅوک هم ډاډه نه دی چې څه ډول به وي. زه دا نه غواړم چې دغو بېوسه یتیمانو او کونډو ته میسور دوهم روهیلکنډ سي. معظم علي ورور به له ما نه خفه سي، خو سمدستي زموږ پرېکړه دا ده چې د میسور پر ځای حیدرآباد ته ولاړ سو او هلته داسې ځای وګورو چې موږ پکښې میشت کېدای سو او د کرنې لپاره مناسبه ځمکه پیدا کولی سو. د قام د ځینې خلکو نظر دا دی چې موږ له دې ځایه ډهلي، لاهور او یا پېښور ته ولاړ سو. شمال لور ته چېرته لیرې که ولاړ سو نو دا به خامخا موږ په ګټه وي. خو که چیرې زه پر دې باوري وای چې دلته به د کومې سیمې حکومت دې ته چمتو وي چې دومره زیاتو خلکو سره مرسته وکړي او د پناه لپاره ځای راکړي. زما خپل نظر دا دی چې اوس موږ حیدرآباد ته ولاړ سو. بیا هم دې ته اړتیا وینم چې موږ باید په یوه خوله پرېکړه وکړو. معظم علي په اندېښنه او پریشاني اکبر خان ته کتل چې کله هغه خبرې پای ته ورسولې او کښېناست. معظم علي نږدې ورغلی او په خپ غږ یې وویل اکبر خانه ما ګمان کوه چې تا پرېکړه کړې ده چې میسور ته به ځې. اکبر خان ځواب ورکړ زه په دې باره کې له تا سره یوازې خبرې کوم او زما باور دی چې ستا ګیله به لیرې کړم. د نورو کلیو وړوکو سردارانو او د قبیلې سپینو روبو پر دې مسئله جدي خبرې کولې. ځینې سرداران دې ته چمتو وه چې د اکبر خان ملاتړ وکړي، خو ځینې نور یې پر دې ډېر زور راوړ چې باید د شمال لوري ته هجرت وکړي. د اکبر خان یو د ترور زوی منور خان چې تر اکبر خان وروسته په قبیله کې تر ټولو مشر و ویې ویل چې د دې هېواد په کوم سیاست کې موږ ته د عزت او خپلواکۍ د ژوندانه امکان نسته. زما مشوره دا ده چې موږ له اټک پورې غاړې ته چېرته پناه واخلو. دغه نااهله بېنیتي او بېرحمه واکمن د دې هېواد لپاره یو لعنت دی او زما په ان د اوده، حیدرآباد او میسور ترمنځ هېڅ فرق نسته. که زموږ په برخه یوازې سپکاوی او ذلت وي نو همدلته به پاتې سو او د اوده غلامي به ومنو.
تاسو دا وایاست چې دلته به له خپلواکۍ نه تر بې برخې کېدو وروسته زموږ راتلونکې بقا هم تر ګواښ لاندې ده. خو د دې خبرې ضمانت څوک ورکوي چې د کوم بل واکمن غلامي به زموږ د بقا لپاره خطر نه وي؟ د قوم یو بل مخور وویل: وروڼو، زما رایه هم دا ده چې موږ شمال لوري ته ولاړ سو، خو په اوسني وضع کې ستاسو هر سړی د دې حق لري چې د خپل راتلونکي برخلیک په باب پرېکړه وکړي. کوم کسان چې غواړي له اکبر خان ورور سره ملګرتیا وکړي موږ یې نه را ایساروو، او زما تمه ده چې د اکبر خان پلویان به هم زموږ د ایسارولو هڅه نه کوي. دغه بحث تر 1.5 ساعت پورې دوام درلود. وروسته بیا معظم علي جګ سو او ویې ویل: وروڼو، ما تاسو ته بلنه درکړې چې میسور ته راسئ، خو اکبر خان ته زما مشوره د منلو وړ نه ده. اوس زه یوازې دا غواړم چې تاسو وخت بیا ځایه مه تېروئ او زر تر زره یوه پرېکړه وکړئ. اکبر خان وویل: زما په خیال نور د خبرو اوږدولو ګټه نه لري. کوم کسان چې غواړي شمال لوري ته ولاړ سي زه یې نه را ایساروم. زه به هغوی ته دعا کوم چې خدای دې مرستندوی او ملګری سي، خو زما لومړۍ دنده د هغو یتیمانو او بې اصلي کونډو پالنه ده چې اوس بې سرپرسته سوي دي. زما پر دې باور دی چې په حیدرآباد کې زه د دوی لپاره ډېر څه کولی سم. که د هغه ځای وضع ډاډمنه نه وه نو دوهم منزل به مې میسور وي. په هر صورت که زه خبر سوم چې زما هغه نور وروڼه چې بل لوري ته غواړي ولاړ سي که ډاډمن د پناه ځای ومومي موږ به هم یو ورځ ښایي هلته ورسو. منور خانه، ته تیاري کوه، نور د خبرو وخت نه دی. زه غواړم چې له همدې ځایه هر څوک د خپل منزل په لور روان سي. قدرمنو اوریدونکو، لږ ځنډ وروسته د منور خان او اکبر خان په مشرتابه 2 کاروانونه د 2 بېلابېلو لورو ته وخوځېدل. د یوه مخه د شمال لویدیځ لوري ته وه او د بل مخه حیدرآباد ته وه. له اکبر خان سره 1200 تنه وه چې په هغو کې تر نیمایي زیات کونډې او بې اصلي یتیمان وه. بلقیس خپله لور ته نویر په غېږه کې ورسره اخیستې وه او پر آس سپره وه، او شهباز پر بل آس له اکبر خان سره سپور و. معظم علي او ملګري یې د کاروان مخې او شاته تلل او وسلوال کسانو ته یې لارښوونې کولې. کوم 2 میله لرې چې ولاړل، اکبر خان معظم علي ته خپل آس ورنږدې کړ. ویې ویل: ورور جانه، ته له ما نه خفه یې؟ که ته امر کوې نو چمتو یم چې د حیدرآباد پر ځای میسور ته ولاړ سم. معظم علي ځواب ورکړ: نه، زه اوس دا نه درته وایم چې میسور ته ولاړ سه. اکبر خان وویل: حیدرآباد ته مې د تلو پرېکړه بې سببه نه وه. شیخ فخرالدین او میرزا طاهر بیګ د یوې مودې پر دې ټینګار کاوه چې زه له خپلې کورنۍ سره روهیلکند پرېږدم او حیدرآباد ته ورسم. په هغه ورځو کې چې مراټانو زموږ سره جنجالونه پیل کړل، له حیدرآباد نه د شیخ فخرالدین او له ادهونې نه د میرزا طاهر بیګ استاذ راغلل او دا پیغام یې راوړ چې اوس روهیلکند د نظام باچهي ډېر خوندي ده، ځکه خو تر څو د هېواد وضع سمه سوې نه وي ته دلته راسه. ما دوی ته دا احوال ورکړ چې زه د خپل قوم سردار یم او مرګ او ژوند به مې له دوی سره وي. تر هغه وروسته د شیخ فخرالدین یو بل لیک راغلی. هغه لیکلي وه چې که ته غواړې په حیدرآباد او یا ادهونې کې ستا د ټول قوم د میشو چاره کېدای سي. ما دا هسې ټوکه وبلله. اوس زه یوازې دا غواړم چې په حیدرآباد او یا ادهونې کې دومره ځمکه راته پیدا سي چې دغه بې اصلي خلک آرام ژوند پکښې وکړی سي. زما باور دی چې ستا په سبب ماته په میسور کې هم دومره ځمکه پیدا کېدای سوای، خو زه د میسور وضع تر حیدرآباد هم ډېره د اندېښنې وړ بولم. ته دا وایې چې د میسور واکمن د حیدرآباد تر واکمن څو ځله زیات هوښیار، باتدبیره او زړور دی، او داسې ارمانونه یې په مخ کې دي چې د هغو لپاره توره اوچتول ښېګڼه ده. خو ورور جانه، که خفه کېږه نه نو زه به دا درته ووایم چې نور زه یو واکمن هم د اعتبار وړ نه بولم. نور مې پر انسانیت باور نسته. د واکمنۍ نیکي، شرافت او د راتلونکي په اړه اندېښنه هسې یو سراب دی، او زه نور دا توان نه لرم چې په دې سراب پسې منډې ووهم. تا د بنګال د خپلواکۍ د ساتونکي په توګه میدان ته راغلې، خو څه په لاس راغلل؟ چې کله زه د پانیپت په ډګر جنګېدم نو داسې مې ګڼله چې له دې جګړې وروسته به روهیله سرتېري د اوده ډیلي او حیدرآباد واکمن خپل مرستندویان بولي. خو زموږ د قربانیو کوم انعام چې موږ ته د اوده نواب وزیر راکړ هغه دې ولید. موږ د دې لپاره تللي وو چې د دې دښمنان په میلیونو لرې وشړو، خو هغوی په میلیونونو لرې کښېنستل او زموږ د بربادۍ ننداره یې کولې.
زه د دې خلکو په مخ کې د ایثار او اخلاص له هر ډول احساس نه محروم سوی یم چې د دوی د بېحسۍ په سبب زموږ کلی په ایرو بدل سو. ته زما مرستندوی یې، له ما سره دې مرسته کړې ده، پر تا مې د خپل بدن بوټي لورېږي، خو نن ما دا ژمنه کړې ده چې توره به مې د کوم واکمن لپاره نه اوچتېږي. زه به یو بزګر سم، شپون به سم. زما د ژوند لومړی او وروستی ارمان د دغه بې اصلي یتیمانو پالنه او ساتنه ده. ته دا وایې چې حیدرعلي نه یوازې د میسور بلکې د حیدرآباد او اوده د مسلمانانو د خپلواکۍ او بقا لپاره جنګیږي، خو په همدې سبب میسور ته له تلو ویرېږم. ما او زما د قبیلې سرښندویان هم د دغه خلکو د خپلواکۍ او بقا لپاره جنګونه وکړل، خو زموږ بې دریغه قربانیو د هغو لیوانو خوی بدل نه کړی سو. زما دا اندېښنه ده چې دغه احسان هېرونکي قام به زموږ په څېر حیدرعلي هم خپل دښمن وبولي. ورور جانه، زما شتمني، زما د سوځلي کور ایرې او د هغو بې اصلي خلکو اوښکې دي. زه به نظام ته ورسم او ورته ووایم چې که ته ښو بزګرانو او ښو سپونو ته اړتیا لرې نو موږ په خپل هېواد کې میشت کړه، خو که دلته یوازې هغه سرتېرو ته اړتیا وي چې ستا د واکمنۍ بیرغ اوچت کړي نو موږ به بیرته ولاړ سو. معظم علي وویل زه ستا پر احساساتو پوهېږم، تا یو ډېر دردونکی انقلاب لیدلی دی، خو باور وکړه چې که ما له بنګال نه هجرت کړی و هغه مهال زما په زړه کې هم همداسې خیالونه وه. ما به هم همدغسې فکر کاوه چې نور به له کوم واکمن سره هېڅ کار نه لرم، او همدغه سبب و چې سوداګري مې پیل کړه. خو د زمانې هېڅ انقلاب هم له اور څخه دود او له بلو سکروټو نه تودوخه نشي بېلولی. زه به دعا کوم چې په حیدرآباد کې تاسو په امن او ارامۍ کې ژوند وکړی سي، خو باور مې دی چې ته به خامخا یو ورځ میسور ته راسې. که ته د دې کن تر ټولو ستر ځمکوال سې هم یو ورځ به پوه سې چې وروستی پړاو دې سرنګاپتم دی. محترمو اوریدونکو، دا چې نور څه حالات مخکې راځي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو په پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد، آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.